د کتابونو د چاپ 3 کلن مزل د هیواد د رسمي ژبو پښتو او دري ته د سلګونو کتابونو د ژباړې، تالیف او څېړنې په برخه کې د سولې مطالعاتي، څېړنیز او خپرندویو مرکز هڅې نن 3 کلنې شوې. هغه چې په دومره موده کې د ځوانو ژباړونکو، لیکوالو او څېړونکو په مټ تر اوسه شاوخوا 400 کتابونه د چاپ په ګڼه سمبال کړي دي. په همدې موخه جوړ شوي مراسمو ته د سولې مرکز بنسټ ایښودونکي ضیاءالحق وزیرزي په خپلو خبرو کې وویل چې په ملي ژبو د معلوماتو کمښت او په دې برخه کې ګڼو ستونزو وهڅوه ترڅو د رسمي ژبو د تقویت او بډاینې په موخه د دې ډول هڅو لړۍ پیل کړي. زموږ موخه یوازې دا ده چې خلک له ټوپکه تر کتابه راولي او د سولې مرکز د نوم حیثیت پر ځای وساتي. زموږ هوډ به دا وي چې له خپلو دې خدمتونو او هڅو به کله هم پر شا نه شو چې په هېواد کې د یو تلپاتې سولې او علمي ارتقا په هیله. د وزیرزي په خبره چې هڅه کوي ترڅو دا لړۍ لا پراخه او د دې مرکز له لارې د لا نورو علمي، تاریخي، ساینسي، څېړنیزو، اقتصادي او د پوهنتونونو تدریسي اثارو پښتو ته تالیف، ریسرچ او راوژباړل شي. مراسمو ته ګډونوالو په خپلو خبرو کې د سولې مرکز یاده هڅه بېسارې وبلله او د ژبو د بډاینې لپاره یې د دا ډول مرکزونو شتون خورا مهم وباله. د چاپ، د ژباړې، همدارنګه د څېړنې او د تالیف په برخه کې دوی ټیم کار کوي. یو کال وړاندې ما ته وزیرزي صاحب وویل چې ما داسې یو پروګرام پیل کړی دی، خو ما فکر نه کولو چې په دومره لوی انداز کې به دوی دغه فعالیتونه کړي وي. زما وړاندیز دغه دی چې که له دې ځایه نه په ځانګړې توګه هغه فرهنګیان چې په دغه برخه کې عملي هلې ځلې کوي په دې باندې زما غږ دی چې راځئ چې د دغه فرهنګي بنسټونو ترمنځ، د دغه خپرندویو بنسټونو ترمنځ، د علمي مرکزونو ترمنځ د دې تر څنګ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د علومو اکاډمۍ، د پوهنتونونو سره د همغږۍ یو میکانیزم په دې برخه کې جوړ کړو او وکولی شو چې دغه بهیر چې اوس روان دی، دغه ټکنی بهیر غونډې ته د افغانستان اطلاعات او کلتور وزیر طاهر ظهیر د یاد بنسټ لخوا له نړیوالو ژبو د هیواد ملي ژبو ته د نویو او معاصرو اثارو ژباړه د پښتو او دري د بډاینې لپاره یو ښه زیری یاد کړ او په هیواد کې د دا ډول مرکزونو سره د خپلې همکارۍ ډاډ څرګند کړ. محققان، نویسندگان، مترجمان، اهل فکر، اندیشمندان، قلم‌دستان و تمام عزیزانی که در مرکز مطالعاتی، تحقیقاتی و نشراتی صلح امروز حاصل کار 30 ساله‌شان را با کمال میل و افتخار در اینجا در حقیقت جشن گرفتند. باید یاد شي چې لا هم په هیواد کې په ملي ژبو معلوماتو ته لاسرسی ګرانه چاره ده چې 2 کاله وړاندې ولسمشر غني په دې برخه کې د ژباړې د یو ملي مرکز د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو لا هم د حکومت لخوا په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی.